امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. ایران یو بزرگ عالم دین و هغه یې څه زه به هرې جمعې شپې تللم، ما به مسجد جمکران کې درس ویر کول و خلکو به مانه سوالونه کول، ما به جوابونه ورته ویر کول. یوې ورځې یو جوان ما ولیدلو، حالت یې بدل شوی و، خپل حالت کې نه و، حالت یې غیر شوی و. ما پوښتنه ورنه وکړه ای جوان ویلې خفه یې، ویلې خپل حالت کې نه یې؟ ما ته د ای اکا ما امام زمان سره ملاقات وشولو. ان جوان امام زمان سره د ملاقات وشولو، څه خبرې د ور سره وشولې؟ څه تا حالت خراب دی؟ ورته په ژړا شو، ورته کا د اکا ما امام زمان ته وویله چې یا امام زمان یوه روایت په مطابق 313 کسانو نه خو زیات دي د مسجد جمکران کې، ته بیا ویلې نه راځې، ویلې ظهور نه کوي؟ ما ته دیایي چې ای جوان د څوره کسانو ته چې ته سترګې غړوې دا ما پره نه دي رغلي، دوی خپلو ځنو پره رغلي دي. چاته گاڑی پکار دی، چاته دولت پکار دی، چاته خونه پکار دی، چاته اولاد پکار دی، هر یو کس بیل بیل حاجت راوړی دی، دیو جینه دو دلته رغلی دي. چو خپل نفس را نوړلو چې یا امام دا واخله، چا ما ته تحفې کې خپل ځان را نوړلو چې ما ته ویلي وي ای امام زه به نن ستا هغه ځي ته سترګې نه غړوم چې کوم ځي ته لیدلو باندې ته خفه کېږي، زه به هغه څه په دغو غوږونو باندې نن ورځې د بعد نه واورم چې کوم څه باندې ته خفه کېږي، زه به هغه ځي ته نن ستا قدمونه نه خلم چې کوم ځي ته قدمونو خستلو باندې ته خفه کېږي.